د دفاع وزارت لخوا مهم خبر. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دفاع وزارت د انجینرانو لخوا تازه میړانه د شهید آفتاب فریقي په دویمې پلې لیبا کې لسګونه نظامي وسایط او یو شمېر وسلې ترمیم شوې. په پروان ولایت کې د 221 شهید آفتاب فریقي اړوند دویمې پلې لیبا د تخنیک او توپچي امنیت مسؤلینو د دوامداره هڅو په پایله کې 55 عادي نظامي وسایط او یو شمېر ثقیله وسلې چې په تېرو څو کلونو کې تخریب شوې وې د دوهم ځل لپاره ترمیم او ګټه اخیستنې ته چمتو شوې. په دغه نظامي وسایطو کې 22 ټانکونه، 22 انټرنیشنل موټر او 2 امبولانسونه شامل دي. همدارس د توپچي امنیت له لوري 4 میله زیو، 1 میل اسکریبسټ او 2 د بیم 1 دستګاوې هم فعال او ګټه اخیستنې ته چمتو شوي دي. بلخوا په نورستان کې د موټر د چپه کېدو له امله 5 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورستان ځایي چارواکي وایي چې د تېرې شپې شاوخوا 10 بجې د دې ولایت د نورګرام ولسوالۍ په لټوه سیمه کې یو ډارسن موټر چپه شوی چې له کبله یو تن مړ شوی دی او د یوې ښځې په ګډون 4 کسانو ټپیان شوي دي. د غزني د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست بیا وایي چې د دې ولایت په واغظ ولسوالۍ کې د 29 میلیونه افغانیو په ارزښت د 18 چک ډیمونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي او زیات شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د هېواد د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ایران ته 2-0 وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې تېر ورځ د مرکزي اسیا یا کافات الولیو په ترڅ کې ترسره شوه، افغانستان د لوبې په لومړۍ او دویمې نیمایي کې یو ګول ترسره کړ او په دې سره یې د ایران پیاوړې لوبډلې ته 2-0 وړاندې ماتې ورکړله. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. کو تاسو کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.